دا یو شی استعمال کړئ، خپل ضایع شوی طاقت بیرته واپس راولئ. سلامونه احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړې. دوستانو کوم کسان چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو نن په دې ویډیو کې داسې نسخه درته ښایم، کله چې تاسو کوروالی وکړئ د هغه نه وروسته چې سمدستي دا نسخه تاسو استعمال کړئ نو ستاسو ضایع شوی طاقت به بیرته واپس راشي، او کله چې تاسو په دوهم ځل کوروالی کوئ تاسو ته به هیڅ مشکل نه وي. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې کم کسان د لاس نه کار اخلي یا چې کم خلک د لاس نه کار نه اخلي او هغه چې کله واده وکړي د شپې چې کله د ښځې سره کوروالی کوي د هغه هیڅ خواهش نه وي او ذکر هم مکمله نه پورته کیږي. نو دوستانو نن چې زه په دې ویډیو کې کومه نسخه درته ښیم نو دې نسخې سره به ستاسو ضایع شوی طاقت واپس راشي. نو دوستانو راځم نسخه درته ښیم. اول به تاسو 2 دیسي هګۍ د ډوډۍ نه پس 1 ګیلاس شیدې د دې خوړلو یو عادت جوړ کړئ. نو کله چې تاسو دا شیدې استعمال کړئ د دې استعمال سره چې کله تاسو په دوهمه شپه کوروالی کوئ تاسو ته به هیڅ مسله نه وي. شیدې داسې شی دی چې دا د انسان ضایع شوی طاقت واپس راولي او کله چې د انسان نه مني خارج شي نو د انسان جسم هغه وخت زیات قوت غواړي، قوت ورته بیا دا شیدې ورکوي او تاسو دا نسخه استعمال کړئ او د هغې نه وروسته تاسو وګورئ چې تاسو څومره فایده درکوي. دوستانو نننۍ ویډیو همدومره وه. کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او که تاسو کومه پوښتنه لرئ نو کمنټ کې وکړئ.